یو سړی محمد ابن یزید یو وخت کې دی په یو غټه سرکاري عهده باندې و او د عبدالملک ابن مروان زوی یزید هغه له څه سزا ورکړې وه اگر چې په جایز یې ورکړې وه دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه وه چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک دته یو غټه ګورنري میلاو شو د ده هوډک و هغه محمد ابن یزید ته نو وی دا راونیسئ دې غریب ته وتښتېد خو پولیس یې ورپسې ګرده او پرې نه ښوده او سړی یې راونیو او که راوینیو نو ځان ته یې مخامخ ودرو وایي ما نه به دې څوک بچ کوي تا ما نه څوک بچ بولی شي هېڅ څوک دې رانه نشي خلاصولی اوس دې نه پرېږده داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ بله څونه کبر یو هغه وایي ما خو تا سره بد نه دی کړی ما ته خو بادشاه حکم کړی چې دې جیل کې واچو زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راضي کړو ته مې د جیل نه راوویستې ما خو در سره خو کړل چې ما د جیل نه راوویستې او په جیل کې مې تا له خاص کمره درکړه عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او تا له به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي که عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوویستې ما خو تا سره بد نه دی کړی او نه دې ټکي ته اوس واورئ دا مو وایه چې ما به دنه څوک خلاص کړي که الله وغواړي نو ما دنه خلاصولی شي یو ذات شته وی اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی وغورځېد اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی ګوره کبر یې بادشاه سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه راوړی زما لاسونه یې پرې وتړل او زما خپې یې پرې وتړل په زنځیر یې زما خپې یې وتړل زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړه جونله او جلاد یې راوستلی دې تورې ته ګوره ځکه نه اوس چغه ووهه خدای ته دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي دې کې بانګ وویل چې بانګ یې څنګه وویل دا خو به ظالمان بادشاهان منځونه به یې کول منافقین او منځونه به یې کول چې څوک راباندې بدګومانه نه شي چې بانګ یې وویل هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه دا مونځ کوم د مانځه نه پس به دې سر و خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم ګورنر مانځه ته ور مخکې شو یو سړی شاته پټ ولاړ و په دا چاړۍ و مړ په مردار په هغه سات په مردار مړ شو او چې څنګه مړ شو د هغه نه پس بلو ویې پرېلیدی زما یې لاسونه هم پرانېستل زما یې خپې هم پرانېستلې وایي زما بري کړې الله کولی شي ها الله بچکول کولی شي خو الله د اړه نه چغه غواړي یو لطیفه ده یا به حقیقت یا به ني خو مشهوره لطیفه ده او د عبرت ده وي یو سړی په سترګو ړوند و بازار کې به ناست و چغې به یې والې خدای سترګې خدای سترګې خو د ده مطلب د سترګو نه د ده مطلب ده چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی محتاجه دی نو زه پیسې به راکړي جانه دا خو دا چغه نه ده ولې خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې بادشاه چې په لاره به تېرېده ده به همدا چغه واله خدای سترګې یو ځل بادشاه روان و او ړونده وې ها وې څه غواړې د خدای نه وې سترګې نو درکړي نه دي نه ښه زه واپس راځمه او که سترګې دې نه وې که نه نو سرمن دې وباسم پولیس ته وي د ده باندې ډیوټي ولري نه ونه تښتي او زه راځم که د ده نظر نو پیک شوی که نه خدای ته چغې وایي خدای ته چغې وایي به ټول ملک په مخ اخیستی دی زه زلمی وم دا چغې وایي زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي دلته ناست یو خلک ورې پیسې ورکوي او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته یې وباسم پرېږدم یا نه د دا یې موت بادشاه لاړ ړوند وی خدای په غم وړېدم دا سترګې دا څه په جنجال وړېدم خدای ته یې چغې کړې یا خدایه سترګې یا خدایه سترګې بادشاه را روان دي سرمن دا نه وباسي چې بادشاه راغی سترګې جوړې وې وی ړونده سترګې دې وې ټیک شوې که نه وی دا څو ګوتې دې وې دوه دا څو دي څلور دا څو دي یوه بادشاه ته چا وی څه دم دې په چې دم مې پرې نه اچولې وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي او چې د سر غم شو ورسره که نه نو د هغه نه خدای ته کوکي ووالې نو چې د هغه نه خدای ته کوکي ووالې نو خدای پاک قبلوي او د دې به زه مثال درکړم که یو بزرګ و هغه به د بیت الله نه گیر چاپېره تاوېده او چغې به یې وایي لبیک 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 مشهوره واقعه ده
او د بره نه به والا اواز راته لا 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 مطلب دا چې لا لبیک نه قبلې. نو یو سړی یو بزرګ ورسره روان و، هغه ورته ویې دا اواز اورې؟ وی او. وی دا تا ته کېږي که نه؟ یا خو کلونه وشو. زه له بیا هم لبیک ویم او ما ته اواز کېږي چې لا نه قبلو، دا لبیک دی نه قبلو. نو بیا څه لپاره لبیک وی؟ دا طوافونه څه لپاره کوې؟ هغه ته څه وایي؟ ګوره چل دې ټکو کې دی، ورته ما خو ګناه کړې ده، تا ما له چې اواز راځي نه قبلوم، دا ټیک دی، ما ګناه کړې ده، غلطي مې کړې ده، نو بس ما ته وایي نه قبلوم. نو چې ګناه مې وکړه نو د خدای دا در راته معلوم و، دا بیت الله، نو دلته وله رالم چې ما به معاف کړي او زما دا دعا او دا لبیک به قبول کړي. نو بس ته راته بل در وښایه چې هلته ورپسې لاړ شه. ما ته خو د الله بل در نو معلوم، دا بیت الله راته معلوم و، دلته رالم. نو که ته راته بل در ښیې نو هلته ځم. قبلی که نه قبلی؟ زه خپل رب له راغلی ما، زما دعا قبلی که نه قبلی؟ زه خپل رب له راغلی یم. ته دا دې در نه بل در راته خیر وښایه ځم ورپسې. نو چې بیا به د یو ځل لبیک وي نو فرشتې به ورسره دوه ځله اواز ته لبیک 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 لبیک. نو د مارون اصل څیز هغه د زړه نه دی، د زړه نه. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو، د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اخیستل شروع کړل. اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د ووټونو په ذریعه کېږي، او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه. خلکو به یو مشر له لاس ورکړه، بس دا به د هغوی ووټو. نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړ. او چونکې هغه په خپله جمدی و، حکومت یې خپل و، د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغې خپل و، د فوج سربراهان او مشران یې خپل و. دا مرحله ورته ډېره اسانه وه. عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه. مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوې. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینې شریفې والی ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و. او ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی، او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی، او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. او که خلکو ته دا پته ولګي چې دی وفات دی نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي، غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم ګورنر دی، والی دی، هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره، معاون یې یو سړی ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و، مخکې ښه سړی و، خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغې ګورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. دا دوه کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقي خلک به وکړي، خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړو نو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړم؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط رالیږلی دی، د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه، خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. او ګورې که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. ګورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته
خو دې پوه شو چې دا یزید د پاره ما نه بیعت اخلي او په دې هم پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی اگر چې لا عام اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما اواز وکړو نو ما پسې راننوځې هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي چې دې سنګ ننوت هغه ګورنر ورته هم اقا خبره وکړه وی ما خو دې له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي نو ته مهرباني وکړه او هغه سره بیعت وکړه حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې وی ما له مشورې له وخت راکړه زه به پې سوچ وکړم مشوره به پې وکړم وی ډېره ښه ده حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته ګورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نایب سره مشوره وکړه د مروان سره مروان ورته وی انتهایي غلطه دې وکړه که بیعت یې نه کوو نو وجلې به دې نو که دې دې وجلې وې نو نور خلک به یېرېدلي او ټولو به د یزید بیعت کوو چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شي او ګورنر ورته وی افسوس مروانه ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې د نبي علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړې الله نه یریږي دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی د نبي علیه السلام کلی دی د هغه وطن دی او دا هم په یقین سره موږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبي علیه السلام نوسی دی د لور زوی دی نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم هېڅ چېرې داسې نشم کولی بیعت به ترې والو وی اوس یې نشي قابو کولی سبا یې ورپسې بیا استازی ولېږه چې ته راشه او موږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه حضرت حسین رضی الله عنه ته بیا یو شپه مهلت واخیسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه زه مشوره کوم او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی الله عنهما یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیه السلام کوم خاندانو هغه ټول د شپې اوښانو باندې سواره شو مکې مکرمې ته راغلل مطلب یې دا و چې دلته اوس جنګ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی زه به بیعت نه کوم دی به په زور رانه غواړي نو لوی جنګ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شي عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د شپې پټ پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو مکه مکرمه کې د یو بل سره مشورې کولې یو څه وکړو آیا د دې یزید بیعت وکړو عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قایم دی شام کې مدینه شریفه کې په بصره کې او ګیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي د بیت المال مشران دي فوجي جرنیلان دي بادشاهان والیان ګورنران ټول د دې اوس موږ دې حالت کې څه وکړو موږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي ولې ځکه چې کم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه دا خلافت نه دی د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کوم د رای خاوندان به هوښیار او پوه خلک به و هغوی به راجمع شو هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو اب یې بادشاه که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي او خلافت همدغسې وه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت همدغسې و تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وه راغلې نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی بلکې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و نو یو شوره یې جوړه کړه د یو څو کسانو وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ یې هغه بادشاه کړي همدغه شپږو کسانو کې چې کوم د چا خوښي وی زما زوی عبدالله ابن عمر به هم پکې ناست دي خو دا د ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ
هسې مشوره ترې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوی. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علي رضی الله عنه داسې کړی دي. حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله، نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خفه وو چې دا مناسب نه ده. دا خو پکار ده او صحابه کرام موجود دي د نبي علیه السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي، د هغې د خاندان خلق موجود دي. نو پکار دا و چې هغې مشوره کړې وه چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به یې بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسوله ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبي علیه السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یې یاد کړ، د هغې قوم هلکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به د شران هلکان به راشي، هغوی به بادشاهي قبضه کړي، د حلالو د حرامو د ښه د بد د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچ و چې دا اوس کم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، هلک دی، او د نبي علیه السلام یو قول هم و الخلافة بعدی 30 سنه، زما نه پس با خلافت اصل خلافت چې کوم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي، د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څوک وو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده، هغه شهید سوی په کوفه کې دی، او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علي رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله. نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه، د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی، کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه و د پیغمبر علیه السلام ملګري و، هغې مشوره نه ورکوله، وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره درکوو، د کوفې خلک غداران دی، دوکه به در سره وکړي، زړونه به یې تا سره یې ګورې، د پیسو لالچیان خلک دی، که پیسې واغېسته نو زړونه به یې تا سره یو توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره. پام کوه دا غلطي ونه کړې. لیکن دومره خطونه 3 غټې غټې بوجې د خطونو یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فوراً راشه، که رانغلې نو دلته ممکن داسې لانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا، نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق ملګرتیا موږ سره کوي، د دې باطل مقابله موږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع وکړه نو زه کوفې ته درځم. که دا خطونه دروغ او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نه، نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره وایم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو او زرګونه خلک یې ملګري شو او دا اوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد. ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علي رضی الله عنه
رواره دی عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی ډېر لوی استقبال وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه هم را روان شي مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرما ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبي علیه السلام په خاندان ځان قربانوي یاره دا خلک خو اورېدو والا خلک نه دی دا واقعي زموږ د خاندان مینه ناک دي موږ سره محبت دی او زمونږ نه اورېدو والا دي او یو کس ته ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره کې څومره علاقه وه کوفه یو خاص ښار نه څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې دا ټول په یو اواز ورسره پاڅېدل او بیعتونه ورسره شروع شو موږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو موږ د هغه مقابله کې د نبي علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي مسلم ابن عقیل کې دې حالت ته وکتل یو خط یې ولیکل او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا را روان شه کوفې ته ممکن د مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو کېدل ته هېڅ خطره نشته هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي هېڅ څوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو خو پیاده سفر یې بلا مزل به و خوا یزید ته پته ولګېدله شام ته اطلاع میلو شوه چې حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل او بلکې یوازې ودرېدل نه د هغه دپاره بیعت هم شروع شو پوه شو هغه وایي که دا کوفه هم زما مخالفه شي د مکې خلک هم زما مخالف شي او دا خو د نبی علیه السلام نوسې دی که دې لږ میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي د ما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي دی راشه زور له کار واله نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی دا مې عراق کې راځي عبیدالله ابن زیاد هغه ته یو خط ور ولېږه او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شي او د کوفې خلک په هغه طریقه چې دا حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه پیسې غواړي پیسې ورکه مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه که پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي نو چې څوک مخالف وي ختم کا مړه خو دا فتنه ختمه که عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته او د کوفې جامع مسجد ته اعلان وکړ خلک یې ځان ته را جمع کړل هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستی دی جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړه چې خلکه زه یزید چې د امیرالمؤمنین دی د بصرې ګورنر یم او ما د کوفې ګورنر یم راکړه دا د هغه خط دی نن نه پس د کوفې ګورنر یم او ما ته یې دا اعلان کړی دی چې که څوک زموږ مرسته کوي مونږ هغه له پیسې هم ورکوو هغه له مونږ عزت هم ورکوو هغه له مونږ مشوري هم ورکوو او که څوک زموږ مرسته نه کوي او زموږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بې د مرګ نه وجنو یې خلک یې ویارول او چا له پیسې شروع کړې نو نن خدا ور ټول د پیسې دی تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي ورته ښه پته ده د یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دشمني ورته معلومه ده دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته هر څوک پرې خبر دي په افغانستان کې څوک کړل په عراق کې څوک کړل د عراق کې به دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره
مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي، یو د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه یې کړي دي. تر ننه پورې د ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وي دا طالبان چې دی وي د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي، د څه حق وله ورکړه؟ څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني کې دا ظلم کوي. ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني کې دا ظلم کوي، هر څوک به یې مني، لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي. زړه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره، ولې بیا خلک ملګري دي؟ صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره ده، لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زمونږ هم ایمان ته خیر کړي. یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه هم پرې ورتېږي. هغه دور د صحابه او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تېر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پارسې لارې توکلې. هغه دور تېر دی. اوس د کوف چې دی راغی او ته اعلان یې وکړه بس مشرانو له پیسې ورکړئ. دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به یې په اوږو سوره و. دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب وراره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی او پرچارو خطونه یې ورپسې لېږلي او راغوښتې او یا ټول ترې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا ګورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه، راغی چې کوم د ګورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ. وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما د دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې چې چا دې مونږ له راوست هغه له مې انعام ورکوو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دې په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له مې انعام ورکوو او که چا یې مرسته وکړه نو د هغه سزا همدغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دې خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای کې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نه، زر هم نه، 2 زره هم نه. او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد دغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ به تاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو. او ده سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغې ګورنر سره 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک هم و چې هغه د دوی د قومونو مشران و هغوی ته ویې شا به یې کوشي وځئ د محل نه. او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکوي، لالچ ورکوي، څومره پیسې چې غواړي ورکوي وله. دا خلک رانه پاره کوي او په خپله بیا د قلعه سر ته وخته اعلان یې وکړ خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ته، ما له د کوفې ګورنري راکړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کار یې ورکوم، د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو مړ کړې خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا 18,000 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو. دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خو دې هم ګرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بېدردۍ باندې ګرفتار کړ چې دې کله ګرفتار کړو نو دې ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل، دې نه یې وینې بهرې ځان ته یې مخامخ ودرو. حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېرې ستغې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې. ده ورنه جوابونه ورکړل، هغه الفاظ ما له مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته یې وخېجوه او هلته یې په توره ته سر ووهه او سر او تنه یې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي. وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړم. وی وایه څه وصیت دی؟ وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت وبنه باقي زه چې ته سوی نو بس وجنې مې او کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم. خو یو وصیت مې ومنه. و یو وصیت څه دی؟ و یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي
ما د مرګ نه پس. دویم ما باندې 700 درهم د یو سړي قرض دی، دغه رشته دار ته زه وصیت کوم چې زما قرض خلاصه کړي. او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې، ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وایي چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي، نو ممکن ده چې هغه را روان شوي. نو که هغه راغی خو دغه حال د هغه هم دی دا کوم چې زما و. ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي. زه هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه، د کوفې خلکو چې دا ما سره څو کل دا حال ستا هم دی. ګورنر هوښیار هغوی ډېر ښه رشته دار یې ولله راوغوښته، 3 واړه وصیت یې وکړل، وایي دا 2 به دې ومنو، ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي. خو خیر خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي موږ یې نه منې کوو. دا دویمه خبره دې من ولیکه حضرت حسین ته رضی الله عنه ته. که خبره که رانغې جنګ به ونشي، جګړې نه به موږ هم بچ، به هم بچ. او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي، ستا لاش به همدقسې په دې میدان پروت وي، دا نه منو. اوچت یې که بره د قلا سر ته، او هغه ظالم جلاد ته سر وو، سر یې هم لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه، هغه هم لاندې پرېوته. ځای دومره اوچت و، تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا ډوکې مات شو. حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی و، ده خو ورته لیکلي و، ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و. هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلقو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت دپاره زما شاته ودرېږي، زموږ نه ځان قربانوي. خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړې ځو کوفې ته. څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغوی وله مشوره ورنه کړې مزه، تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وایي ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نه شي، دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې، تا سره هم ګورې وفا نه کوي. دغې خاورې ستا ورور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې، تا سره هم وفا نه کوي، مه کوه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی، هغه ورته نصیحت وکړه. عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی، هغه ورته نصیحت وکړه چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نه شي، مه ځه کوفې ته، د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو، زاري درته کوو، د خدای په نوم درته قسم اچوو چې کوفې ته مه ځه. او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم. نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله دې ټولو مشرانو دې منې کو، دې ولې نه منې کېده، ولې نه کوه، ولې پاتې شوی به وکړه. اورېدلي دي د هغه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیواني یو انسان به هغه انسان د نبی علیه السلام د حیوان مثال ورکوي. یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي. نو هسې نه که زه د مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي، نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زه ونه ګرځو. هسې نه هغه کس زه نه شمه چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي، د هغې عظمت او احترام به ختم شي. نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي، وینې تویږي دلته به هم تویږي، خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو خبر. او دویم وایي ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی، نبي علیه السلام هغه راته یو حکم کړی دی، د هغې حکم به زه پاسداري کوم، هغه حکم به خامخا زه منم. اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که زما مخالف کېږي، که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم. وایي هغه څه خوب دی، وایي نه د خپل نیکه راز او خپل ژوند فاش کول نه غواړم. دا دوه خبرې وي، د دې دوه خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي. او درېیمه خو هغه خبره وه که د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم، دی خلیفه د مسلمانانو نه دی، دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي. خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي، خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشران یې هغوی به د هغې انتخاب کوي. بهر کیف هغه خطونه هم د ده په مخ جو چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي وو، او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وایي چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه.
نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نه هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل. هغې به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي. پام کوئ اعتبار پرې ونه کړي. واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي. د کله چې تاریخ به ورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي. یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل. دومره وینې په بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب کې دومره وینې وبهېدلې دومره وینې چې اوبه د سکون وي چې چا به ګیلاس کې او پیالې کې اوبه راغشتې د وینې به ډکې وي. او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول. پول یې ترې جوړ کړ، د کتابونو نه یې پول جوړ کړ. دومره کتابونه و چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یې یوړ دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېستې نو هغه دومره د هغه صحیح د لاسه د هغه کاغذونو د صحیح د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل. او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري، څومره پکې شهیدان کېږي. دا هم هغه اثر دی، هغه وجه ده، مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی. لیکن دته خو د تره د غزوې هغه خط مخکې و، ما درته وویل هغه خوب یې مخکې و، نو دې برابر روان دی. عبیدالله ابن زیاد اوس خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ. خلک یې ویارول، څوک یې ملک ول چاله پیسې ورکړې، دباو شو خلک. لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته یې حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه، ته په دې لار ځه. او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالې راولي. او که چېرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً دې سر قلم کوي. او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی. په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي. بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د دوی د شهادت اطلاع راورسېده. هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی وله راورسېد. خپل قوم یې کېنو هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو. دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه. موږ خو وایو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک، دا خو بې اعتباره وختل. دې خو زما د تره د زوی لومبې استقبال وکړه، د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړه. څه به کوو؟ اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو. د هغه چې کوم وروڼه دي، د هغه چې کوم خپل خلک دي، هغې وایي چې نه اوس به مونږ خامخا کوفې ته ځو، هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه، که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړه چې ځو، هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای. او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی، د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې، هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 کسان چې ټول ماشومان او لوی زنانه او نارینه. یو خوا د نبي علیه السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي حر او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبرې اترې هم شروع شوې. تاسو مه ځئ کوفې ته، واپس مو پرېږدئ، نه واپس هم نشئ تللی، نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو. څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکړې
حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي او موږ به دې بوځو یزید له او د هغه په لاس به بیعت وکړي نو خبره خلاصه ده او که دا خبره نه منې نو بل اسلام ستا دپاره نشته نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو نه دې کوفې ته پرېږدو او موږ ته دا هم حکم دی چې موږ تا باندې دریاب د اوبه هم بندو اوبه به هم نسکې لوی فوج دی د ابو عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم که دا خپل فوج دې ما ته کښېنو یو دوه درې خبرې دي مخکې کوم باقي چې ستا اوس څه خوښه به کوم ډېره ښه ده څه چې لکه ارمان یې ووایه حضرت حسین رضی الله عنه پاڅېد او دې ټول قوم ته ویې قومه ما ته مه ګورئ یزید ته مه ګورئ هغه چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم یوه دویم دا دی چې د خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی زه خو تاسو لا غوښتې یم نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېنه سړي نه بیا هر څه یېري ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی وي ته چا را غوښتې مونږ خو نه را غوښتې نو هغه درې واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول وایي دا ستاسو خطونه دي او د هغې نه به یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود وو فلان کې شته وایي دا ستا خط دی که نه دی وایي نه نه ما دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته وایي دا ستا خط دی که نه دی ټول خطونه یې ورته وښول وایي دا موږ نه دي لیکلی چا را غوښتې موږ نه را غوښتې بهر کې سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بېګا ده و میاشت ختلي ګومان دا کوم وریځ ده الله دې باران لم صبر ورکړي او راتلونکي جمعه هم پکې راځي زما ګومان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده خو یا به د خالي ورځ یا به د اتوار ورځ د عاشورې متعلق څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه ورځ د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه او خصوصا خپلې خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه لیکن دا ګوره دا خاندان د نبي علیه السلام او کومه بهادري چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه ورورې ته چې په کوم مقصد را روان شوی هغه مقصد دې څه کړ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نه شهادت خو مرګ دی که نه نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته که نن د مرګ نه بشو سبا به مرو که سبا نه بله ورځ به مرو بله ورځ دی بله ورځ به مرو نو خپل بچي سره زین العابدین علي ابن حسین او بیماره مو ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي بچی ستا څه خیال دی ای بابا هېڅ خبره نه ده مرګ له یوه ورځ مقرر ده او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یوه ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي که خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خو خپل رښتونی که هېڅ پروا نشته بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی خپل چې څومره د خاندان خلک دي موږ خو د حق په لار کې راوتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو هغه نه غواړو دا مقصد دی او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی په هغه وصیت عمل کوم هغې پسې راوتې او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دې راسره دوکه وکړه خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي او شهید په دنیا کې مړي لیکن د خدای په نس جمدی وي نو که موږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې موږ به د الله په نس جمدي یو هېڅ پروا نشته زموږ اخري انجام مرګ دی خو که د شهادت مرګ موږ ته میلو شي زموږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي زموږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي او زموږ ملاقات به د بدر او د خود د شهداو سره وشي چې هغه زموږ دپاره ډېر لوی فخر دی
او بیا خپلې خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړ یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړ دې دپاره چې هسې داسې بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې دېره کړي هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي حمله ونه کړي او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علي ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دې په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت دن نوبت او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړی یو مقام کې چې تږي شو نو دا اواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم وي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي وایي دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي لکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي د خدای نه نه یېرېږي لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه دا ټول شهیدان شو او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه او هغه سر یې یوړو عبیدالله ابن زیاد ته دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف حدیث دی هغه خوب ویني یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی وی راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیدم څه خوب دې ولیدم وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیدم وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې څه چل شوی دی ویښته مبارک دی ببر دی وجود باندې د خاورې الوتې دی او دا په لاس کې د شیشه دی ولا دې کې څه دی وی شهدت قتل الحسین آنفا وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغېستې ده دې بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ یا هغه بیبي راپاڅېد هغه خوب یې بیان کړه دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضي الله عنه شهید شوی دی سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود یو خانک کې دا سر پروت و یو چوکۍ راواغېسته او دې پوز یې ول داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې او بیا وی یاره خلک وایي چې د حسین رضي الله عنه حسن ډېر مشهور و خلک یې ډېر خشته دی وی خلک وایي چې دا خشته دی داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې یو صحابي دې مقام کې ولاړ و هغه لاس ولکلک ونیو عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه زما د قسم په الله کې د دې مخ نه ښکلې مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي ته چې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدې کې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کمې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدې تا نه دی لیدې دغسې ولکه څنګه چې د حضرت حسین رضي الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې د څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین د هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل سورو د کېدل نه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي ویلي زه ورغلم سرونه مې کتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اژدها خامار مې ولیده وی خامار داسې روان دی او په یې سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویې بل سر بویې بل بویې بل بویې وی نیغ ورغې د دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد په سپېمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بوی که او په سپېمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نبوت د بلونو سره دا انتهایی ظلم شوی زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره دا حضرت حسین رضي الله شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په 11 د عاشورې پر 11 باندې مونږ غم کوو څوک
په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي. یره وي په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. څوک تورې جامې اغوندي او څوک جلاګانې کوي او څوک فریادونه کوي. شریعت دا ټول څه ګناه دي، داسې به نه کوئ. ما د تېره جمعه هم ویلي یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپیره ده. د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کېږي. هغه انسان بختور دی چې رب العالمین ورته جمعه ورکړه. یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده. نه، د انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه. دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو پرې یو مات شوی و، که ځمکه شلېدلې نو پرې به شلېدلې وه. لیکن په دې وجې دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه. دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغوی د شهادت ورکړه او د هغوی شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لویه دروازه کله پرېښودله. د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله. هغه به درته بله جمعه ویم. صرف دومره ده چې که چېرته دغه دا ورځ د اتوار راتله دې به په دې ورځ روژه نیول بهتر دي. ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې. نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په 10 باندې روژه نیوله. خو په اخیري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلی وي لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعه، وایي که آینده کال پاتې شم نو زه به د 10 سره 9 ورځ هم روژه ونیسم. نو 2 ورځې روژه نیول پکار دی. هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم. یا چې نور د دې ورځې متعلق کوم شرعاً د سنتو څه مسایل دي. خو که چېرته دا ورځ د خالي وه 10 نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ، جمعه او خالي. که ورځ د اتوار وه نو خالي و اتوار روژه ونیسئ. یعنې د دې میاشتې 9 او 10 2 ورځې روژه نیول پکار دي. مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې. پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ د عموماً طریقې حکومت هم چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي. ځکه حکومت د شیعهګانو پکې خپل دا پیسې وي، دوی پکې خپل امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي. نو هغوی هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ 10 کومه یوه ده. نو به هر کیف چې کومه 10 ورځ وي نو هغه 10 ورځ او 9 ورځ 2 ورځې کوشش وکړئ نفلي مستحب ثوابي روژه ونیسئ. ډېر لوی فضایل او برکات دي. بله جمعه کې درته بیان نه کوم. په جومات کې د سوره یاسین ختم او په جومات کې ځانونه کول یو بل ګوټونو کې دا څنګه دي دې باره کې باران ودرېږي او که نه دا زموږ د صوفیه حضراتو طریقه ده. د بزرګانو څه قرآن حکیم کې یا په احادیثو کې د دې ذکر نشته او زموږ د صوفیه حضراتو یو طریقه ده بعضې کتابونو لیکلي دي چې باران نه ودرېږي 3 کسان د 4 ګوټونو کې ودرېږي قبلې ترې مخکې یو کس سوره یاسین شروع کړي چې مبین ته ورسېږي نو هغې دې بانګ ووایي 4 بیا دې بل مبین ته ورسېږي بیا د هغه 4 واړه بانګونه ووایي. نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا 4 کسان بانګونه ووایي نو پروردګار به باران ودرېږي. خو ما درته ووایي نه قرآن کې د دې ذکر شته او نه په احادیثو کې ذکر شته دی. دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده او زما په خیال چې داسې څه لازم او فرض یې ګڼل نه دي پکار. او که یو سړی یې کوي چې یاره رب العالمین اسیم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کې ممکن دی چې الله تعالی پې باران ودرېږي. جمع دعا وکړئ د دغې شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي خو الله تعالی د هغوی ارواح نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی رب ذوالجلال د هغې د سخته سنګینه سزا او سنګینه عذاب دې ورته پروردګار ورکړي. او د دې دا شهادت رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کړي. نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کړي. څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله ته کامیاب کړي او څومره کافران یهودیان امریکایان د هغوی ملګري پروردګاره ته ورته لاول ورته د هدایت دعا کوو الله د اسلام هدایت نصیب کړي او په دغې په قسمت کې په خپل قهر و غضب یې تباه او برباد کړي. کوه کې د باران دپاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم او رحمت وي او چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي. نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي. خو دا زموږ د ګناهونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده. موږ خلک زکات نه ورکوو د خپلو مالونو، موږ خلک د ظلم نه منې کېږو. هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې ګاونډي په ګاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتې شروع دي.
زکاتونه څوک نه ورکوي، بدعملۍ فحاشۍ شروع دي. نو دا د هغې زمونږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی. او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودروي. یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغه جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم چې پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولې. یعنې که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولې. نو دا د الله قهر دی، د الله غضب دی په مسلمان باندې. تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو. ما یا تپوس وکړو وایي دا کافر الله نه وجني، دا مسلمانان وجني. دا ولې؟ ما وی چې کم سړي زوی او پردی دواړه په جګړه شو، نو هوښیار سړی خپل زوی وی پردی نه وی، خپل له سزا ورکوي، خپل له ورکوي. نو آخرت خو هم د مسلمان دی، خو په دنیا کې چې کومې فحاشۍ او کومې بدعملۍ روانې دي